بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درنو ورونو او خویندو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسو ته د عربي ژبې د زده کړې په درس کې ښه راغلاست وایم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د ډېر ځنډ او خنډ نه وروسته یو ځل بیا موږ او تاسې انشاءالله په دوامداره د عربي ژبې درسونه لولو، البته په ډېرې بښنې سره. کله به زه نه وم، کله به کمپیوټر نه و، کله به انټرنیټ نه و، کله به یو ستونزه وه، کله به وخت داسې مناسب نه و، ځکه چې د افغانستان کې موږ او تاسې ټول د یو تحول شاهد وو. الله تعالی دې پکې خیر واچوي. انشاءالله یو ځل بیا د ټولو درسونو لپاره په مسلسل ډول به انشاءالله درسونه خپرېږي. نو اخرنی درس چې و زمونږ په 199 صفحه کې التدریب الخامس موږ ویلی و، او نن به التدریب الرابع وایو. التدريب الرابع کې دی تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې څه دی؟ قمیص ازرق. قمیص ازرق، څوک ورته نیلي وایي، څوک ورته آبي وایي. نو تاسې دغه رنګ وینئ، نه پوهېږم، زه بیا ورته آبي ووایم. دې نه څنګه جملې را جوړېږي؟ اريد القميص الازرق، آبي قمیص غواړم. هذا هو القميص الأزرق، دا دی آبي قمیص. شکرا، مننه. عفوا، لکه موږ تاسو پښتو کې د مننې جواب وایو چې وړ یې نه ده، نو دا عفوا د شکرا جواب دی. ثوب أبيض، سپین لباس. أريد الثوب الأبيض، سپین لباس غواړم. هذا هو الثوب الأبيض، دا دی سپین لباس. شكرا، عفوا. معطاف چمن اصفر زير يا جير. اريد المعطف الاصفر. ګوره المعطف شي نو بیا بدام الاصفر شي، معطف شي دا بم اصفر شي، یعنی کدی کې الف لام وي دی کې بم الف لام وي، ځکه دا اصفر چې دی یا ابيض چې دی د دې رنگ دی، د دې صفت بیانوي، د دې دی موصوف دی. نو ځکه صفات او موصوف همیشه په هر حالت کې یو شی وي. که دا الف لام لري دا بیم لري، که دا یې نه لري دا بیم نه لري. اريد المعطف الاصفر، هذا هو المعطف الاصفر. شكرا، عفوا. قلم احمر. اريد القلم الاحمر، سور قلم غواړم. هذا هو القلم الاحمر، دا دی سور قلم. شكرا، عفوا. أريد الدفتر الأخضر، شنه کتابچه غواړم. هذا هو الدفتر الأخضر، دا د شنه کتابچه. شكرا، مننه. عفوا، وړ یې نه ده. أريد المنبه الأسود، تور الارم زنګ غواړم. هذا هو المنبه الأسود، دا د تور الارم. شكرا، عفوا. فرن، څه ته وایي فرن؟ داش. أريد الفرن الأزرق، آبي داش غواړم. هذا هو الفرن الأزرق، دا دی آبي داش یعنی لداش. شكرا، مننه. عفوا، وړ یې نه ده. ملخص التراکیب دی، دا چې نن ډېر وخت وروسته یو لنډ درس ته کتنه وه. انشاءالله راتلونکی درس به سبا ته یا راتلونکی درس کې ولولو. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.